سراج الدین حقانی ته د نجیب ننګیال سخت پیغورونه وایي لاسونه دې د افغانانو په وینو سره دي. دا چې نور یې ورته څه ویلي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نن به مو د خلیفه صاحب خبرې اورېدلې وي چې ویل یې موږ د قدرت سولیز انتقال غوښته. یوه جمله کې دوه خبرې دي، معنا قدرت مو غوښته او انتقال مو یې په سولیز ډول غوښته، یعنې سوله مو نه غوښته او نه مو کوله. جالبه نه ده هغه چا چې زرګونه افغانان د اسلام او دین په نامه په وینو ولړل او د 1050 پورې افغان ځوانان انتحار ته تشویقول خپل ویاړ ګڼي، حتی یو آیت د قرآن مجید درست نشي ویلی. د یوه شي چې بیخي ډېره کرکه لرم هغه د عمومي اوفې کلمه ده. کله کله چې دا خلک وطن ته خلک بولي وایي راځئ موږ اوفه کړې، یعنې څه د څه شي اوفه؟ ته ماته د څه شي اوفه کوې؟ ته ماته اوفه کوې؟ ته همدا ته اوفه خلک مجرم ته کوي چې اوفه مني، معنا دا مني چې زه مجرم وم. دا عمومي توهین دی. دوی چې د اوفې خبره کا علت یې دا ده چې ستاسې غوندې خاینینو او وحشیانو د خپلو بادارانو د زړونو د لاسته راوړلو لپاره د همدغې افغان او مومن ورور خورکۍ مورکۍ او ورورکۍ د غرب د وحشیانو خلو ته واچول او پرې وموداړل. نو ځکه اوس د اوفې خبره کوئ او د دوی حق جوړیږي چې اوفه یا وکړي یا ونه کړي. لاسونه دې د افغان ملت په وینو سره دي، خو د مشرانو زغم چې اوفه یې درته وکړه او زموږ مجبوري چې د مشرانو امر په ځای کوو. که اوفه نه وي شوی ولا چې واشنګټن کې مې هم پرېښودې. افغانان د خپلې چرګې پور هم چاته نه پرېږدي، خو بس دې وخت په انتظار واشنګټن ته په لار یو. تاسې هم انتظار شئ، ته رانه شې، تا ته اوفه نه ده شوې چې راغلې ولا چې 10 ډزه خو دې وولي. تا ټول عمر د غلامۍ د لاندې او د دیموکراسۍ په دفاع کې تیر کړی. شیطان سړی یې مرګ د ښه دی، ځکه ستا غوندې خلک معاشره خرابوي. یا اصلاح شه او که اصلاح نشي مکمل تباه یې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د نجیب ننګیال د لیکنې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.